دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت اړوي د درستي نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوښکې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زپر د یو رکشه مار ورغړې لاسونه شه بیا مشه لمبه لمبه په وینو کې لطفت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلته هزاره دی کتا جګ دی سره ورونه دی هم که په شی پښتون ازبک دی سره ورونه دی کور د مسلمان د یو ملت یو وحدت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن جنت جنت دا جنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ننګرهار کرنې ولګولو مالدارۍ قدرمن رئیس صاحب په ګډون د امارتي ادارو او خصوصي تور ډلو رئیس صاحبانو د ننګرهار کرنې ولګولو مالدارۍ ریاست د نورو امیر صاحبانو د ویترنرۍ د برخې قدرمنو ډاکټر صاحبانو د لارس فدرال شرکت مسؤلینو په تالار کې ناستو درنو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو مشرانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ننګرهار کرنې او ولګولو مالدارۍ ریاست د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې نه یوازې مالدارانو ته بلکې بزګرانو او مالدارانو ته خدمات وړاندې کوي زموږ کارکوونکي لګیا دي د هغوی سره شپه ورځ کار کوي تر څو وکولی شو د خوړو خوندیتوب رامنځته شي همدارنګه د دې تر څنګ د خصوصي سکتور سره اوږه په اوږه کار کوو تر څو درنو هېوادوالو ته مو د کار تر څنګ دغه برخه هم پیاوړې شي نو نننی پروګرام چې زموږ د درنو ډاکټر صاحبانو ته د نوې ټکنالوژي یا د الټراساونډ سیستم په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده شرکت رئیس صاحب دې کې همت یې وکړ یو ابتکار یې وکړ دا ابتکار ننګرهار خلکو ته میلاو شو الله دې ورته دې ته خیر کثیر ورکړي چې په دې برخه کې دغه پروسه وغځوي نورو ولایتونو ته هم وغځوي هلته هم دا نور مسلمانان هم دې نه مستفید شي مالداران نو په دې برخه کې دې توجه غواړم او دا چې نوي فارغ شوي ملګري او ډاکټران ویترنران چې فارغ شوي دي دې ته مبارکي وایم او تر څنګ ورته ښه خدمت غواړم چې د خپلو رسونو ته او خپلو هېوادوالو ته ښه خدمت وکړي دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن د وینا برخه مو پای ته رسېدلې د لاسپینکار شرکت د لوري درنو مسؤلینو او تر څنګ ډاکټر صاحبانو ته کوم ستایلیکونه او تصدیق پاڼې برابر شوي انشاءالله د هغې ویش پروګرام شروع کوو جنت جنت دا جنت جنت اړوي د درستي نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن بسم الله الرحمن الرحیم اوس هم د کسبګرو خونې قدرمن رئیس صاحب الحاج فاز محمد د ښار جوړونې قدرمن رئیس صاحب ولي صاحب محمد نبي سعیدي او همدارنګه د حیواني روغتیا امیر ډاکټر صاحب زمیر بسوتي ته ډېر ګرانه بلنه ورکوو سره
زخمونه یې ګلونه شه زپر د یو رکش مار ورغړې لاسونه شه بیا مشه لمبه لمبه په وینو کې لطپت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلته هزار دی کتا جگ دې سره ورونه دی هم که پاشي پښتون ازبک دې سره ورونه دی کور د مسلمان د یو ملت یو وحدت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي لنډي مشا عمر په ښکلای برکت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن ډېرې په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي دا چې نن بهار دی چا په اورګامونه ایښي دي څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت بسم الله الرحمن الرحیم د کرنې او مالدارۍ محترم رئیس د شهرسازۍ محترم رئیس او ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نو د خبرو وخت هم نشته نو رئیس صاحبانو په دې اړه باندې پوره خبرې وکړلې ډېره مننه ترې کوم او د هغه شرکت چې دغه نوې اختراع یا نوې هغې افغانستان ته راوړې ده ډېره مننه ترې کوم او له هغو ډاکټر صاحبانو چې دې کې تکلیف تېر کړی ده او زده کړې یې کړي دي دوی ته مبارکي وایم په اخر کې دعا کوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه یا رب العالمین په دې غونډه کې چا ګډون کړی و خدای دې اجرونه ورکړي او چا چې تکلیف تېر کړی و او دغه زموږ د افغانستان د پخوا ولس دغه ستونزه ایستګي کړې ده الله دې دوی ته په دنیا او په آخرت اجرونه ورکړي او باقي له دوی نه مو د الله تعالی په دربار کې اجرونه غوښتونکي یو خدای دوی ته اجر ورکړي او باقي د افغانستان لپاره د سوکالۍ او د امن چې اوس واقع ده دغه حکومتونه د کسا او اسانه ژوند تېر کړي د سړي لپاره فعالیت یې کړی ده الله دې په ټولو اړخونو کولای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قلم په څنګ کې توراوي نور په تور مخې جمهوریت باندې مور پوراوي دلته براشي د وی نظام د شریعت وطن جنت وطن دا جنت وطن دا جنت